دا د چیز کیو په ملګرتیا چې ته کوم جنګ کې دته ته کوم افغانیت کوي دا د افغانیت د پورنا دا د افغانیت د نوم د ورکول د پورا جنګ دا پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستانی پوځ او ریاست د سختو بندیزونو او جنجالونو سره بیا هم د وزیرستان په خړ کمر کې د پښتنو د شهیدانو په یاد ستره غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د خړ کمر د شهیدانو وینو ته د انصاف، د پښتنو بندیانو د آزادولو او پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي غوښتنې وشوې. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویل که څه هم پاکستانی ریاست د غونډې د ناکامولو هر هڅه وکړه، خو پښتانه په میړانې د خپلو حقونو لپاره له مبارزینو سره ودرېدل. هغه یاد سترې غونډې د وینا پر مهال ویل څوک چې په کابل کې د جنگ نوې لړۍ پیل کوي لمن به یې اور واخلي. هغه زیاته کړه چې په لر او بر افغان وطن کې سوله غواړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب ته هم چمتوالی ښیي. موږ د لر او بر افغان وطن یو لوی ارمان، سوله ییز پښتون وطن، سوله ییز افغان وطن. د دې په خاطر په افغانستان کې په هر چا غږ کوو، د افغان حکومت باندې هم او په طالبانو باندې هم چې دا د سولې عمل چې کوم دی په دې کې د سولې کوشش وشي، هڅې وشي او که څوک ضرورت شماري چې موږ پی ټي ایم پکې کردار ادا کولی شو، نن ورځ ورته تیار یو دې کردار ته د افغانستان د سولې په خاطر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ د خړ کمر سترې ولسي غونډې ته وویل د پاکستاني جرنیلانو او جی ایچ کیو په ملاتړ افغانستان کې روانه جګړه د افغانیت د نوم ورکولو لپاره ده او طالبان باید ترې لاس واخلي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وویل که د اسلام لپاره جنګېږئ نو په ګریوان کې مو سر ښکته کړئ چې په افغانستان کې اسلام زیات دی او که پاکستان کې. آخر سے طالب نه یو پښتنه چې کله اسلام په نوم لګیاوي کله اسلام په نوم لګیاوي خدا لپاره خزانه نظر وکړه په خپل ګرامون شنو وکړه چې په افغانستان سره اسلام نه په پاکستان سره اسلام په دې ځینه تشکیل کې افغانستان ته خو دې نه وشي په جواب وکړه چې دلته ډېر اسلام نه کار کوي اسلام او بیا ته مطلب کله افغانیت څه کې لګیاوي کله افغانیت څه کې لګیاوي نو ورنه شي دا د پاکستان د جرنیلونو په ملګرتیا په ملاتړ چې کیم جنګ دا دته ته کیم افغانیت کوي دا د چیز کیو په ملګرتیا چې ته کیم جنګ کې دته ته کیم افغانیت کوي دا د افغانیت د پورنا دا د افغانیت د نوم د ورکول د پورا جنګ دا او په دا جنګ چې د پاکستان ریاست او د پاکستان د جی ایچ کیو علاقار جوړ شي د پښتون ژغورنې غورځنګ یادې غونډې ته لسګونه میرمنې چې اولادونه او د کورنۍ غړي د پاکستاني ریاست له لوري په قصدي ډول تریتم شوي هم ورغلي وې او د خپلو ورکه شویو عزیزانو د موندنې هیلې منظور احمد پښتین ته وې. پاکستاني ریاست 2 کاله وړاندې د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پر بېګناه پښتنو بېرحمه ډزې وکړې چې 15 کسان شهیدان او 23 نور ټپیان کړل، خو تر ننه قاتلینو ته کومه سزا نه ده ورکړل شوې.